سلام علیکم هیله ملګرو راځو مونږه د وینورډ یا ورډ ام اس ورډ دویمه برخه وایو په دې دویمه برخه کې مونږ راځو ځینې سلایډز لرو په سلایډز کې مونږه د سیو ایز پورې ویلو سیو ایز اوس راځو مونږه اوپن کمانډ فایل منیو کې مونږ سره ګوره دا فایل منیوز دي دا هم منیوز د ټول منیوګانې دي او دې کې مونږ سره اوپن فایل دی کوم یو اوپن د اوپن فایل باندې کار کوو په دې اوپن فایل کې مونږ سره ځینې برخې دي ها فرست ون اوپن فایل څه پرې یوز کیږي is used to open a program directly. موږ سره یو program خلاصوي for opening program it is must to know program types or extension. د program خلاصولو لپاره باید program type یا extension وګورو لکه موږ چیرې راځو موږ وینورډ هم کولاو که او دې لپاره کنټرول اس سیف کوو دې لپاره موږ شي ګوره سیف as a type دا موږ د ټول programs types دي ګوره موږ سره ورډ ډاکومنټ کې سیف کې ورډ ماکرو انیبل ډاکومنټ کې هر یو کې سیف کې دې کې سیف کولی شي هغه لپاره سره سوي موږ باید ځینې ټیپس سره ضرورت لرو چې یا ایکسټنشن ده ولې دا وروسته موږ پر سټار ډاټ سټار موږ سره ځپري آل فایلز پر هر یو قسم چې سیف کوي سټار ډاټ ډي او سی سره اوپن ورډ 2003 فایل یا هر یو ورژن چې د دې ورژن سره سیف کیږي start.doc docx open word 2007 and 2010 files لپاره یوز کیږي 2010 مطلب تر 16 پورې هم کار کوي همدارنګه xlsx لپاره excel 2003 لپاره xlsx لپاره excel 2007 او 10 لپاره ppt لپاره .ppt open word open powerpoint لپاره pptx open powerpoint 7 and 10 لپاره MDB open access 2003 لپاره ګوره همدارنګه نوټپیډ لپاره هم دی چې txt.txt د نوټپیډ لپاره او df د اوپن ورډ فایل لپاره همدارنګه ht.html دا څه لپاره html د html لپاره یوز کیږي خارجو موږ دا پروګرام لیکو زه وایي چې دې کې څه شي سټریټ کو اوپن ها اوپن باندې کلیک کوو دلته راشئ سایز یې لږ واخلئ چې تاسو ته open واخسته open باندې کار کوو په open کې راځو موږ ټیکسټ لیکو is equal to rnd دونه ټیکسټ مې واخیستی ده دا زموږ ټیکسټ شي او دا open زموږ پیج شي راځو موږ دا سیف کول غواړو نو فایل ته سیف کا څه په نامه سره په ډیسکټاپ باندې د open په نامه سره سیف کا دا موږ سره سیف شي اوس راځو موږ هېڅ شي کوو راځو موږ دا کلوز کول غواړو او دلته راځو موږ وین ورډ موږ سره کلاو پروګرام دی ته کلاو پروګرام کې موږ وایو چې نه موږ خو تیر پروګرام لیکلی ده نو زه مې خلاصول غواړم فایل او د ځین اوپن همدارنګه شارټکټ موږ سره څه شی ویلی موږ کنټرول او موږ راځو موږ څه ده ډیسکټاپ ده ډیسکټاپ کې موږ سره دا فایل موږ سره پروت دی اوپن صحیح ده اوپن موږ سره پروت دی نو زه مې اوپن یې کړه شی کا اوپن کړه خو په کوم طریقې سره زه اوپن کولو کې موږ لکه ما چې پروګرام ټایپس موږ سره ضروري دي زه مې اوپن یې کړه صرف اوپن کړه دا ګوره موږ سره صرف اوپن شي صرف د پروګرام موږ سره اوپن شي صحیح سیکنډ میتھډ موږ سره څه شی ده سیکنډ میتھډ راځو موږ وین ورډ مطلب کلوز کې هغه څه دا وروسته موږ وایو ده راځو موږ دوباره کنټرول او کې موږ سره راشه ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې موږ سره اوپن په نامه را سره شي اوپن ریډ اونلی مطلب چې صرف مطالعه کا او موږ سره نور چینجز یا همدارنګه لیکل څه پکې مو کوو ګوره زه یم دلته چې دلته لیکل کوم از ایکول ټو rnd ځینې نور په هغه کې ګوره موږ سره مخکې څو صفحې او څو صفحې شو ګوره راشل دی ګوره دومره موږ سره څه موږ نور لیکل پکې کړي یا زه مې دې شی که دا موږ سره دا واخله داسې رنګینې که همدارنګه دې ځای پورې واخله موږ سره شی که نور کار وکړو داسې کلر هایلایټ کلر وکړه او دې باندې شی که دا مطلب بولټس ولګوه دا بولټس ورته ولګوه او دې سره شی که دا هم شی که کراس آوټ که او دې باندې دا بولټ که همدارنګه دلته شی که د دې چینج کې امپیکټ ته واړوه مطلب دا کارونه مو وکړه اوس راځم زه داسې شی کوم دا سیف کوم دا کوم کار چې ما وکړه هغه سیف کوم همدارنګه ګورئ دا کویک اکسس ټولبار نه هم کولی شو خو نه زه وایم فایل کې سیف ده سیف که څه شي که سیف که نو چې وي
this file is read only دا فایل صرف د کتای شي ولې ځکه چې دا د سی یوزر رحیم زوی د اوپن کړی دی سیده او دا شرط ورکړی چې مطلب دا باید صرف ریډ شي ریډ اونلی مطلب صرف ریډ یې که ښه راځو دوباره کنټرول ان زم کنټرول او که څه شي د اوپن په نامه فایل ده اوپن کې څه شي که اوپن از ا کاپي مطلب د دې یو کاپي واخله ګوره دا د مثلا څه شي اوس د دې ګوره سیف که سیف ته راشه سیف یې که ښه سیف ایز یې که کوم ځای کې د دې کاپي واخیستل شوه ګوره موږ سره دا موږ سره سیف شي ډیسکټاپ ته راشه ډیسکټاپ موږ سره شوي یو دا اوپن ده ښه سوري اوپن کلاو که وینورډ ډاکومنټ کلاو که او وینورډ ته راشه کنټرول او کې د اوپن په نامه ده ډیسکټاپ باندې اوپن په نامه ده اوپن کاپي ده تیار راغلی مې سره کاپي of one open سیده بله کاپي واخلی open as a copy ها سر شي کې سیو یې که سیو یې که موږ سره راشه ځای مې ګوره اوپن دا ده او اوپن کاپي 1 فرست دا ده ځکه چې موږ یوه کاپي کړې وه نو دوباره کاپي هم نه مني کاپي 1 او اوپن سیده د اوپن کاپي ده او کاپي لومړی کاپي ده او دا یې ګورئ دا بله کاپي ده سیده راځو موږ دوباره څه وینورډ ته وینورډ کې موږ لیکو چې کنټرول او یا همدارنګه فایل مینیو کې اوپن که ځای مې د ډیسکټاپ باندې اپ ده ډیسکټاپ باندې اپ د څه شي په نوم باندې د اوپن په نوم باندې اوپن کې راشېږه اوپن ان براوزر مطلب هغه چې مطلب دا براوزر کې یو څه سیو کړي هغه موږ سره اوپن کړی دی از ایکول ټو آر ان ډي دا لیکل مو کړي دي دا کاپي کوم پیسټ څه دا موږ سره یو پیج لیکل دي او دا پیج لیکل موږ سره څه کوم دا پیج زموږ سیف کوم خو څه شي چیرته په ډیسکټاپ باندې څه په نوم سره اوپن فایل په کوم فارمیټ سره مطلب چې براوزر فارمیټ وي سیده نو HTML ګوره د HTML پیدا کړه یا فایل سنگل فایل ویب پیج سیده داخلي او کچیر داخلي ګوره راشه دا واخله سیده دا موږ سره شي که دا سیف کوو ډیسکټاپ باندې دا موږ سره شي ګوره ویب پیج باندې سیف شي سیده او دا موږ سره شي که اوس سیف که صحیح شو راشه ګوره اوس موږ سره دلته پرېږدي ګوره دا موږ سره اوپن فایل شي سیده اوس راشه ځای مې وینورډ ده HTML باندې موږ باید سیف کړی اوسئ ده خو بیا هم ټرای کوو راشه موږ سره ډیسکټاپ باندې څه شي ده اوپن فایل همدارنګه څه شي که اوپن ان براوزر کې کولاو که یس اوکې ګوره ډایرکټ موږ سره فایل مطلب انټرنیټ ایکسپلورر کې راغی سیده دا موږ سره ټول څه شي په موږ سره یو براوزر کې موږ سره راغی مطلب کوم لیکل چې موږ کړي وو موږ سره یو براوزر کې راغی سیده دا کار کوي کلوز آل ټیبس دا هم کلوز کړه بیا راشه څه شته وینورډ ته او وینورډ کې موږ سره فایل اوپن کې موږ سره اوپن راشه سیده لاست ون اوپن اینډ ریپیر که چیرې تا سره پروګرام کې ځینې غلطیانې راغلي وي اوپن ان پروټیکټډ ویو څه مطلب اوپن ان پروټیکټډ ویو څه که چیرې زوی مې دا پروټیکټډ ویو ګوره پروټیکټډ ویو څه ته وایي فرست دې باندې وایي از ایکول ټو آر ان ډي دا لیکل مې وکړه او په دې باندې چې کوم فایل نشه مطلب زه ځینې یو څو سیکنډو دپاره به چېرته ځم دلته راشه مارک اس فاینل په دې باندې وروسته کار کوو مفصلا خو د صرف دومره ځکه یې سیف کړه اوکې همدې راشه یوه دې باندې لیکل نه کېږي ګوره لیکل وکړه نه کېږي ډیزاین ورکړه مینونه ټول موږ سره شي دي لاک ولې ځکه چې دلته موږ سره شي کړي marked as final protect شوی دی and other has marked this document as final to discover editing see that موږ سره مطلب لاک شوی دی زه مې edit anyway control A کا close کا don't save ښه اوس کنټرول او راشه موږ سره اوپن کا
اوپن کا ښه اوپن کا څه شی اوپن کا موږ سره د ډیسکټاپ باندې پروت ده د اوپن په نوم سره فایل دی اوپن په څه کېږه پروټیکټډ ویو کېږه ته دې کې به څه شي کېږي لیکل څه به نه کېږي ګوره ټول لاک دي مطلب ډایرکټ موږ سره په مطلب پروټیکټډ ویو کې راغی موږ سره چې ایډیټینګ څوک پکې ونه کړي انیبل ایډیټینګ انې وي مطلب بیا هم ایډیټ کوی شي ده لاست وان څه شی ده موږ سره وایي په نوټ کې موږ وایو چې دې کې موږ سره څه شی ده اوپن فایل ختم شي څه ده راځو موږ سیکنډ ټاپک ته کلوز کمانډ یا فایل مینیو close is used to close the current file close چې سره څه لپاره یوز کېږي چې مطلب current file موږ سره بند کړي زه یې څه کوم راځم دا اوپن والا څه شی ده اوپن کړم مطلب د فایل نیم موږ سره څه شی دلته اوپن او پروګرام نام مایکروسافټ ورډ دی چې دا اوپن فایل موږ سره کلوز کولو لپاره ګوره مطلب څه شی یوز کېږي کلوز یوز کېږي او شارټکټ شی ده کلوز کنټرول ډبلیو دی شارټکټ شی ده کنټرول ډبلیو زه یې ورډ ته راځم او ورډ کې فایل ته فایل کې کلوز همدارنګه کنټرول ډبلیو باندې هم کولی شي کلوز کا کلوز شي موږ سره دغه خړه ساحه چې تاسو ته دا د ام ډي آی په نوم یادېږي دې کې مطلب د یو نه زیات هغه شی کو د یو نه زیات پروګرامونه یا پیجز موږ خلاصولی شو صحیح ده د after closing file we have a black area which is called as MDI MDI په نوم یادېږي MDI څه مطلب دی شارټکټ څه شی ده یا اکرونیمي multiple document interfaces مطلب یو نه زیات interfaces یا document پکې خلاصولی شي MDI means that we can open more than one page in MDI څه ده different between close and exit ګوره راشه موږ سره دمګه پروګرام دی ګوره دا تور څخه راغلی ته MDI وي اوس کنټرول ان کا بل واخله بل واخله بل واخله بل واخله بل واخله څه شي موږ سره څومره ټمپلیټ شوي څه ده زه ګورئ موږ چې څومره ټمپلیټ شي موږ سره ګوره 1 2 3 4 5 6 نو څومره ډېر شوي څه ده ټول موږ سره ټمپلیټ دي نو زه وایم دې کې یو دانه ما سره پرېږده څه ده دا یو دانه موږ سره پرېږده ښه کلوز different between close and exit که چیرې موږ سره فایل مینو ته راشو فایل مینو کې موږ سره یو کلوز دی او بل موږ سره لاست کې exit دی دا څه د پرې یوز کېږي ښه وایي ګوره نوټ پرېږدی څه ده راشه موږ سره وایي دا کلوز څه پرې یوز کېږي مطلب که چیرې موږ دا پروګرام اوپن والا خلاص کړو دا کلوز دغه کرنټ پروګرام دی که نه اوپن په نامه سره کرنټ فایل دی زه وایم چې دا مطلب صرف دا کلوز کړه موږ سره موږ پروګرام مه کلوز کوه ګوره موږ صرف فایل کلوز شو ام ډي آی موږ سره راغی او دې کې موږ نوی پیج اخیستی شو که چیرې زه وایم نه دا اوپن فایل دی راوستی ده او پروګرام مایکروسافټ ورډ دی مطلب د پروګرام موږ سره کلوز کړه نو چې ایکزیټ پوه شوې فایل او پروګرام دواړه موږ سره کلوز شول نو دا به زموږ د نن ورځې په وینورډ کې د څه شي د اوپن او کلوز او انفو او دا نور به بله ورځ شي والسلام